یاد ځوانان په داوطلب ډول د ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شول. د دوی خبره چې د خپلو امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې به د هیواد په هره سیمه کې د خاورې د ساتنې او دفاع لپاره له خپلو ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي. پیل خاطر غواړی یم دا دی چې داوطلب زه غواړم چې په ملي امنیت کې د خپل د وطن دپاره دفاع وکړم، خدمت وکړم. الحمدلله وطني احساسات لرم ځکه چې مخکې مې هم په اردو کې وظیفه اجرا کړې ده، 15 کاله ما خپله په اردو کې کړې ده او بیا راغلم دلته ملي امنیت ته دې ارګان ته ما دا ښه وګڼله چې په اوس وخت کې شرایط ډېر خراب شوي دي، نو دا ما ښه وګڼله چې زه راشم په دې شرایطو کې خپله وظیفه ترسره کړم. خوست ولې د ځوانانو دا اسلامي وطني احساس ته او زیاتوي چې د ځوانانو ملي او وطني شعور تر بل هر وخت پیاوړی شوی، نو ځکه د خپل نظام ملاتړ ته یې راودنګل. د نوموړي په خبره خوست د پرمختګ په لوري روان دی او شته امنیت او پرمختګ به د خوست د قومونو او ځوانانو په شتون کې ساتل کیږي. د وطن دفاع په خاطر د خوست دفاع په خاطر باندې هر یو ځوان، هر یو مشر، هر یو عالم آماده ده چې قرباني ورکړي، خوست وساتي، وطن وساتي، دولت وساتي، خپل کور خپل خونه وساتي. ویاړ په دا خلکو باندې. دی ویلو ده چې د خوست په اکثره سیمو کې پسونوال راپورته شوي او شمېر یې سلګونو تنو ته رسیږي. دوی وایي د خپلې خاورې او عزت ساتنې لپاره یې وسله راپورته کړي او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا به ولاړ وي. چې پیره به میخ کړېږو د پردیو په غلامونو نه شو کړای هغه کورونه مختم چې وکړل، نه کاډې به راولی شو، نه د خپل ملک نه تلای شو. انشاءالله د خپل سرینه به میخ په د خپل وطن قربانوو او په مارګ به نه څو دومره میخ چیک نشي استی، نه د چا پر ولرو، نه د چا په کیسه کې یو بغیر د خدای نه هسې. موږ نوره نه غواړو چې پردي وطن ته کونډې یتیمان او مهاجر شو. موږ نوره د خوست او د څلور دیرشو ولایتو د افغانستان په هره جبهه کې هر جنګ ډګر ته موږ لوټ شو. قومي مشران وایي قومونه پوره چمتو دي چې د امنیتي ځواکونو سره په ګډه له خپلې خاورې ننګه وکړي. صلح دیار نروري په خپل خور باید وسیلې د خپل خور نه باید د خپل ناموس نه د اسلام نه دینه باید میږي دفاع وکړي په خاطر باندې خلک شوی. نو د خوست ولسم په ټولو ولسوالیو کې په مرکز کې روټولېږي، د غونډې کې و خپل دولت ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله موږ د توسې ترڅنګ یو، ستونزه به نه وي، دښمن ته اجازه نه ورکوو چې د موږ په خوره کې داسې ورانکاري کورونه وکړي چې هغه د موږ دولت ته په نقصان وي، په ضرر وي. او همداشان په سیمه کې د دښمن د ناوړه فعالیتونو د مخنیوي په موخه قومي اربکي هم وګمارل شول.